کندهار ښاروالي د ښاري نظم، ښکلا او خوندي تګ راتګ لپاره هره ورځ هڅه کوي. د ښار پراخې پروژې او پرمختیایي اقدامات ښاري ژوند اسانه، خوندي او منظم کوي. په خیال او فکر کې مې ستا د ابادۍ انځور دی. تیر کال کندهار ښاروالي د ښاري نظم په موخه په هغو یو طرفه سړکونو اغزن لرونکي جمپونه نصب کړل چې د ډیرو وسایطو له امله بې نظمي رامنځته سوې وه. دغه جمپونو نه یوازې ترافیکي نظم ټینګ کړ، بلکې د ټکرونو پیښې یې په څرګند ډول کمې کړې. ښاریانو څخه مو دا غوښتنه ده باید د یک طرفه مراعات کړي، پر طرف را نه شي، ځکه چې دا یو خو دوی ته دا تاوان پېښېږي چې موټرسایکل یې پنچر شي، موټر یې پنچر شي، بل دا دی چې کات کې یو ورځ وي لاکې درې وي لاکې څلور پنځه اخر بره دا خرابېږي. سږ کال ښاروالي د تیر کال بریالي تجربې په دوام د ښار په نورو یو طرفه سړکونو کې د اغزن لرونکو جمپونو لړۍ پیل کړې ده. خلک په دې پوه شوي دا د جمپ ولوېدی، نو نه موټر راځي، نه یو ګاډی راځي، نه یو زرنج راځي. حتی په دې بازار کې موږ لیدل ټرکټران لا تېرېدله. اوس خو ډېر شکر دی، ډېر ښه کار برابر شو او دې جمپ ډېره ښه نتیجه ورکړه. دا نوښت د ښاري نظم او د ښاري ژوند د خوندي کولو لپاره یو مهم ګام دی. کندهار ښاروالي ټینګار کوي چې د ښار ښکلا، منظم ترافیک او د ټکرونو مخنیوی زموږ مهم لومړیتوبونه دي او دغه هڅې به په تدریجي ډول دوام ولري. قربان وطن